دغه د پکتیکا ولایت مرکز ښرنه ده. دغه خلک چې تاسو ګورئ دلته د مرستو لپاره نوملیکنه ترسره کیږي. ډېر خلک دغه سیمې ته په موټرسایکلونو، رخشو په دغه سړه هوا کې راوتلي دي تر څو مرسته ترلاسه کړي او د خپل فامیل هغه د ورځې ضرورتونه ورباندې ترسره کړي. ډېر خلک دلته تر سترګو کیږي چې شاوخوا موټرسایکلونو نیولې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله خلک چې شمېر یې تقریبا زرګونو ته رسیږي دلته د WFP یا خوړو نړیوال سازمان له لوري په بېوزلو ناچارو خلکو باندې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. دلته خلک په نوبت ولاړ دي، خلک انتظار باسي کله دوی ته وار رسیږي، کله دوی مرستې ترلاسه کوي. دلته د کرنې رئیس مولوي شکیب، د پکتیکا امنیه قومندان مولوي صاحب هلال او ګڼ نور چارواکي ولاړ دي. دوی په خپلو لاسونو باندې مرستو ورکوونکو ته غوړي، اوړه او د دې ترڅنګ مالګه ورکوي. دغه خلک دا شیبه چې مرسته ترلاسه کوي خوشحاله ښکاري، د خپلو کورونو په لور باندې حرکت کوي. دوی په جامو کې نه ځایېږي، یو که څه هم اوړه اخلي او هم ورسره خوا کې د غوړیو بوشکې. ولې د دې ترڅنګ چې د خلکو بیړوبار زیاتېږي دلته امنیتي کسان د افغانستان د اسلامي امارت امنیتي مسؤلین امنیت یې نیولی تر څو د خلکو ګڼه ګوڼه اضافه نه شي. حتی سپین ږیري هم تر سترګو کېږي چې دوی خپلې عریضې یادو امنیتي مسؤلینو ته ښکاره کوي. د دې ترڅنګ په دغه ځای کې چې مرستې ویشل کېږي که څه هم باران شوی ده د واورو نه وروسته شاوخوا اوبه هم ښکارېږي، خو خلک د باران واورې په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی مرسته ترلاسه کوي. غربت ځپلي له لرې سیمو نه راغلي دي. خوا کې یوه خیمه هم لیدل کېږي چې ډېری وخت د باران په تېزېدو خلک په همدغه ځای کې پناه اخلي، دلته پټېږي. که څه هم د پکتیکا امنیه قومندان، د کرنې رئیس او نور خلک دلته د دې لپاره راغلي تر څو خلکو ته په خپلو لاسونو باندې مرستې وویشي، د ګډوډۍ مخه ونیسي. دوی په همدې کار باندې خوشحاله کېږي چې خپل ولس یې ارام، بسیا او ماښام یا مازدیګر خپلو کورونو ته په خوښۍ او خوشحالۍ باندې ولاړ شي. دوی په دې باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي. تاسو دغه سپین ږیری ګورئ چې ورته مرسته ویشل کېږي. دغه هغه خلک دي چې دوی د کارتونو پروسه پای ته رسېدلې ده، یعنې دوی مرستې وراخلي. دوی نور له دې ځای نه حرکت کوي او خپل کور په خوا باندې هلته رخشې او موټر ورته ولاړ دي. دغه رخشې هم د دې اوبو په غاړو چې ګرځي، دوی کې مرستې بارېږي او بیا د بېلابېلو کلیو په لور حرکت کوي. دا خلک بیا انتظار باسي کله دوی ته وار رسېږي، څه وخت ورته وار رسېږي. دا انتظار به شاید ساعتونه وخت واخلي تر څو پورې د دوی نوم اخیستل کېږي او دوی ته وار ورسېږي. دوی انتظار باسي په همدې سړه هوا کې ځکه دوی وایي چې موږ ته هم نوبت راتلونکی ده او تر څو دوی مرسته ترلاسه کړي د خپلو کورونو لور ته حرکت وکړي. په دغو وختو کې چې غربت، فقر او ورسره خوا کې بېکاري ورځ تر بلې ډېرېږي ځکه خلک کار نشي پیدا کولی. کله چې کار نشي پیدا کولی اقتصاد یې خرابېږي، کورنۍ ورباندې بوج کېږي، نو ضرور د مرستو خواته مخه کړي. کله چې د مرستو ته راځي په همدغه ځای کې سهار وخته تقریبا سلګونه خلک انتظار باسي تر څو د مرستو د ویش هغه پروسه چې باید ترسره شي هماغه وخت راورسېږي او دوی مرستې ترلاسه کړي او بیا یې خپلو کورونو ته ورسوي. علي غوږ د راته نیولی او یاره حافظه.